د یو روز سوال کړی دی وایي موږ درې ملګري وو او موږ په شریکه تجارت شروع کړی دی. یو هغه دی چې هغه مال به لګوي، یو به مال لګوي، دویم به بیا دا کم سامان او څه راوړه چې دي او څه اخیسته دي د دې ذمهواري دا ده، دریم به بیا دا په بازار کې خرڅوي، دې له به ګراک ګوري. او په دې طریقې سره زمونږ کار روان و. خو یو کس موږ سره دوکه وکړه او په هغې کې ډېر لوی تاوان شو. نو سوال اوس دا دی چې دا تاوان په موږ ټولو باندې شریک دی که نه دا د هغه چا تاوان دی چا چې مال لګولی دی؟ چې تاسو به څه جواب ورکوئ چې څه ناشنا خبرې خو پکې واورو که دکه داسې فیصلې اکثر خفه کېږئ مه، داسې فیصلې اکثر ما لیدلي دي چې خلکو کړي دي په بیټکونو په مجالسو کې او هغه د شریعت خلاف وي. خو بس په دې چې مشران